د اسلامي امارت د کابینې جوړه وزیرانو لومړی د ماڼوګي ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې د لیچلام سیمې روغتیايي مرکز ترڅنګ د شیګل ولسوالۍ د مونې په ساحه کې هم د بنسټیز روغتیايي کلینیک چارې پرانیستې. دغه وزیرانو په خپلو ویناوو کې د ولس د هرړخیزې هوساینې لپاره ژمنتیا تر بل هر څه ډیره وبلله او له اسلامي امارت سره د ولس په ملاتړ یې ټینګار وکړ. موږ تاسو ته ډیره مهمه بدای چې وحدت وساتو. موږ تاسو ډیر تکلیفونه ولیدل، نور یقین وکړئ چې د ملت کې یا ځای پاتې دی یا نور د دردونو ځای پاتې دی او یا د دې توان او طاقت لري چې نور جنجالونه وګالي. نو دا یو یاد دهانی ده، تذکیر ده. فقط دومره به ووایم چې باید د دې نعمت قدر وکړو او قدر امداد چې وحدت وساتي. شرعي نظام مسؤلین هغه څوک وي چې خبره صادقانه وي، د خپل ملت او ولس سره مخلص وي او خپل خدمت عبادت ګڼي. افغانستان اوس فعلاً دپاره په یو امن هیواد بدل شوی دی. هغه ملګري چې مخکې تاسو سره ژمنې کولې اوس د زمام او د حکومت واکداران دي او د هغې زمام یې په لاس کې دی، خو بیا یې هم تاسو نیسته یې هیر کړي او ستاسو خواته راځي د خپل وس او د توان په اندازه غواړي چې خدمت وکړي. بل پلو ولایتي مسؤلینو له نظام سره ولسي همکاري وستایله او کونړ ولایت ته یې د بیارغونې په برخه کې د وزیرانو د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه. مشرانو ته هم ښه راغلاست وایي وزیر صاحبانو ته او غوښتنه مو ځینې دا ده چې د کونړ ولایت ته باید خاصه توجه دې وکړي، ځکه دا غرنی ولایت ته او درې دي، خلکو مشکلات ډیر دي او موږ به هم کوشش کوو مشکلات ورسره شریک کړو او دوی خپله هم په دې مشکلاتو باندې آګاه دي، تر ډېره حده رسیدګي ورته کړې ده. نور زیات توجه د دې غواړو. د پروردګار د توفیق ورکړي چې یقینا ټول مشران د خپل ملت د وساینې لپاره د خپل ملت د خدمت لپاره یقینا شپه ورځ یې وکړې ده. دا دلته چې دوی راغلي دي یقینا موږ هغه دلته مسؤلین یو. په اول مرتبه کې موږ خوشحاله سوي یو، په دوم مرتبه کې خو ولس ډېر خوشحاله سوی. کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي لرې پرتو سیمو اوسېدونکو ته په تېرو 16 کلونو کې له روغتیايي اړخه پاملرنه نه ده شوې او هڅه کوي چې په دې برخه کې د ولسونو ستونزې راکمې کړي. صحت په برخه کې یو مثبت تغییر راغلی دی. بیا هم ولسونو ته ډاډ ورکوو چې دغه زموږ مسؤلیت دی او د دې ولسونو مشکلاتو ته به رسیدګي کوو. تقریبا 15,000 په شاوخوا کې نفوس د دغه روغتیايي مرکز څخه استفاده کوي. همدغه شان د 10,000 په خواوشا کې د مونې کلینیک چې کوم تعمیر جوړ شوی دی، کوم کلینیک دی، هیلث فیسیلیټي ده، د هغې نه به روغتیايي خدمات ولس ته عرضه کېږي او ولس په ته استفاده کوي. او خوشحالۍ خبره ده چې امارت اسلامي په راتلو سره زموږ په دې غریزه او غریبه اطرافي منطقه کې چې دغه یو ښایسته او منور کلینیک جوړ شو، موږ ته خوښه او راضي یو او غوښتنه مو دا ده چې د دې د ارتقا دپاره د پرسونل د ډاکټر او د دوایانو ته پاملرنه وشي. د یادونې وړ ده کونړ ته راغلو وزیرانو د یو له نورو رغونیزو چارو د پیل خبر هم ورکړ.